السلام علیکم دوستانو، تاسو سره یو تازه خبر یو تازه ویډیو شریکوم چې د پاکستان تحریک انصاف د یو کارکون چې هغه د قومي اسمبلی ممبر هم څلور ځل پاتې شوی دی چې د جمشید دستی په نوم باندې د هغه سره یو ډیره افسوسناک حادثه شوې ده. په ژړا ژړا باندې هغه د خپل واقعي تفصیل بیان کړی دی او هغه ویلي دی چې د پولیس یعنی خفیه ادارې چې کومې دي هغه راغلي وي د په کور باندې چاپه وهلې ده او د میرمنې بربنډه یا لوسه ویډیو یې ریکارډ کړې ده او هغه یې ځان سره وړی او نور هم په ماشومانو باندې ظلم زیاتې تشدد کړی دی. دغه ویډیو چې کومه ده دغه څنګه کړی ده، دغه ټول حالات په منظریام باندې راغلي دي. تاسو به دلته په دې ویډیو کې وګورئ. قدرمنو، دغه کس چې کوم تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دا جمشید دستی دی چې دا په خپل بیان کې وایي چې زه څلور ځل د قومي اسمبلی ممبر هم پاتې شوی یم او یو منل شوی سیاستدان دی چې اوس مهال د پاکستان تحریک انصاف پارټۍ سره تعلق ساتي او د په خپل سنسنیخیز بیان کې ویلي دي چې زما په کور باندې د خفیه ادارو کسان راغلي دي او زما د کور والا نه یعنی زما د میرمنې نه ریکارډینګ کړی دی. داسې ریکارډینګ یې کړی چې هغه بربند ریکارډینګ دی او هغه یې ځان سره وړی دی. نو درنو دوستانو، دا وایي چې ماته د انصاف میلو شي او که ماته انصاف نه میلاویږي نو چیف جسټس ته یې ویلي دي، یعنی د پاکستان د سپریم کورټ مشر ته ویلي چې ما په خپلو لاسو ووجنه. د دې ویډیو نور تفصیل به هم تاسو سره شریکوم. موږ سره اوسئ، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.